tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pakhtosakhawauri. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې ل 28مې نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبیم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته غوږ یاست. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او وسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستانګي د جزایر او ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې د خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایا لموږ سره اوسئ. د استرالیا په اډلیډ ښار کې د اوخپا افغانانو دراتک یو سلو شپږشپېتمه کلیزه د مستند فلمونو په ننداري سره ونمانځل شو. په همدې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره ما دغه مراسمو لیو تنظیمونکي محمد عارف حلیمی سره مرکه تر سره کړې چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کړو. یو رپورت د برقي موټرو په اړه لرو چې آیا د برقي موټرو اخیستل یو ښه انتخاب دی او کنه. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. زما همکار سمیه شفیقی یو رپورت په دې اړه برابر کړی چې سیاسي غم څه ته وایي او څنګه ټولنه په څو برخو ویشي. یو رپورت همدارز د رحیم الدین اوریاخیل لرو چې د لوړو ولورو په اړه راستولای دی. مخکې دې چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د امریکا او ایران د سولې د تړون په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو او د سیټل په لوبغالي کې د مصر او بلجیم ترمنځ لوبه مساوي شو. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. تمه کېږي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 مشران بنن او سبا په غونډو کې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون په نازکو ټکو بحث وکړي. اروپאי هیوادونو لا د مخه په منځني ختیځ کې د شخړې لپاره تر رسیدو ملاتړ څرګند کړی، خو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی اساسي لومړیتوب دا دی چې ایران باید د اټومي وسلې د ترلاسه کولو توان ونه لري. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې پر مهال ښاغلي ټرمپ ویلي چې دا تړون لا د مخه لاسلیک شوی دی، خو د جمعې په ورځ به په سویس کې د لاسلیک رسمي مراسم تر سره شي. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely open. دا اندېښنې شتون لري چې په لبنان کې د اسرایل روان پوځي کمپاین کولای شي د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون له خطر سره مخ کړي. د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې دا تړون د هغه د حکومت له مشورې پرته شوی او د اسرایل پوځ په جنوبي لبنان کې د ایران ملاتړ وسلواله ډلې حزب الله پر وړاندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي. دا تړون چې د پاکستان په منځګړیتوب شوی د جګړې په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي وایي چې متحده ایالات بعد د اسرایل لخوا له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې د هر ډول برید لپاره مسؤل وي.
The US is committed and has a duty to honour its side of the Memorandum of Understanding. The American side is responsible for any breach of agreement by other players or US allies in the region. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دغه هیواد کې د 9 کلنې استرالیایي ماشومې د وژنې په اړه څېړنې کوي. سیمایي رسنۍ راپور ورکړی چې پاکستان د پولیسو هغه افسر نیولای چې د وژل شوی ماشومې په وژنه تورندای. د پرت ښار یو 9 کلنه نجلۍ په پاکستان کې هغه مهال وژل شو چې پولیسو د هغې د کورنۍ پر کرایه شوی موټر ډزې وکړې ځکه هغوی فکر کاوه چې دا موټر لغلو سره تړاو لري. راپورونه کوي چې د هغې کورنۍ لومړی د غلو لخوا لوټ شوی او وروسته د پولیسو په عملیاتو کې پرې ډزې شوې دي. د وژل شوی ماشومې پلار عادل احمد له اس پی اس اردو سره په خبرو کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له پاکستانی چارواکو سره اړیکه ونیسي ترڅو د هغه د لور د قضیې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او عدالت تامین شي. We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very seriously. له دغه غوښتنې وروسته د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي په پاکستانی چارواکو غږ کړی ترڅو د دغه وژنې په اړه څېړنې وکړي. د استرالیا فدرالي پولیس غزې ته د بشري مرستو د وړونکي کاروان د غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه څېړنه کوي. د روان کال په لومړیو کې د اسرایلو دفاعي ځواکونو د سمندري کاروان څخه باندې 400 غړي ونیول چې په دې کې 19 استرالیان هم شامل و. د استرالیایي فعالینو ډلې ادعا کړې چې یو شمېر یې تښتول شوی، شکنجه شوی او جنسي تیری پرې شوی دی. دغه څېړنې د فدرالي پولیسو د بهرنۍ چارو وزیر او فعالینو ترمنځ له ناستې وروسته پیل شوې دي. د سمندري کاروان فعاله جیما اوټول ویلي چې له فدرالي حکومت څخه نور غوښتنې هم لري. It was a lot and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured. په منځني ختیځ کې جګړې په استرالیا کې د انفلاسیون کچه وړه کړې ده، خو د استرالیا حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د سولې لټړون وروسته اغیزو ته پتامه ده. تمه کېږي چې د استرالیا مرکزی بانک په د نن ورځې په غونډه کې د سود نرخ په 4.3% کې وساتي. مګر اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د سکهال په وروستیو کې بعد د سود نرخونه نور هم لوړ شي. د مالیې وزیر کیټي ګالاکر ای بي سي نیوز ته ویلي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د سولې خبراتو پایله به د مرکزی بانک راتلونکو پریکړو باندې اغیزه ولري. Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. امنیت شورا ته په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځولو د پریکړې مسوده چین وړاندې کړې و. دغه مسوده د امنیت شورا د دوشنبه ورځې په غونډه کې په 15 موافق رایو سره تصویب شو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي لدی پریکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دغه پریکړه د یوناما د فعالیتونو د پیاوړي ملاتړ څرګندونه کوي. نو موړي په افغانستان کې د دغه ادارې او د ملګرو ملتونو د نورو اړوندو برخو د ماموریتونو پر اهمیت ټینګار کړای دی. د ون نیشن ګوند مشر پالن هانسن د یوې نوې نظر پوښتنې لمخې د استرالیا د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره تر ټولو غوره نوماند ګڼل شوی او په لومړي ځل د استرالیا د لومړي وزیر انټونی البنيزي مخکې شوی ده. د ریزولف په سیاسي نظر پوښتنه کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې چې لمخې 3 سلنه ګډونوالو سناتور هانسن د خپل خوښي مشر ټاکلې، 9 سلنه اوسنۍ لومړي وزیر غوړه کړی او 14 سلنه
نه د اپوزیسیون مشر انګس ټیلر نوموړی دی. د ون نیشن ګوند سناتور بارنبي جویس له 7 شبکې سره په خبرو کې ویلي په داسې وخت کې چې سیاسي وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي باید د نظر پوښتنو له پایلو څخه ډېرې ژورې پایلې وانخیستل شي. دا هم یو ورزشي خبر. بلجیم د 2026 کال د فیفا نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې له مصر سره مساوي پایله ترلاسه کړه. دواړو لوبډلو یو په زړه پوري او سیالیزه لوبه تر سره کړه او دواړو خواو د بریا ترلاسه کولو ښه فرصت درلود. دغه لوبه د سیټل په لوبغالي کې تر سره شو خو په پای کې خای ډیر مینوال له پایلې څخه ناهیلي شوي و. په ځانګړي توګه د بلجیم هغه پلویان چې د لوبې له پیل مخکې د خپل لوبډلې د بریا لوړې هیله لرلې. This is my first time in the World Cup, so it's going to be very excited for this show. So I'm very happy to be here, and I'm here with Belgium. Go Belgium, go Lukaku, go Doku. We're with you. په همدې حال کې سعودي عربستان د امریکا د فلوریدا ایالت د میامي ښار په هارک راک لوبغالي کې له یوراګوای سره د یو مساوي پایلې په ترلاسه کولو سره اغیزناکه لوبه وکړه. عبدالله العمری د لوبې په 40 دقیقه کې د سعودي عربستان لپاره لومړی ګول ووهه خو سعودي لوبډله تر فشار لاندې راغله او ونه توانېده چې د نړیوال جام د 2008 لوبډلې پر وړاندې خپل برتري وساتي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې لمر د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، پرت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14، په اډلیډ کې لمر د تودوخې لوړه درجه 20، هوبارت کې ورخ د کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې ډیر لمر د تودوخې لوړه درجه 18، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، په داروین کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 20، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 28. دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 1 امریکایي سنت، یو استرالیي ډالر 1.80 یورو سنت او 3.50 برېټانوي پنسه. د استرالیا ډالر 6.80 هندۍ کلدارو او 1.90 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و، لاملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. تاسو SBS پښتو ته غواړئ. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې ویلي و، ما له عارف حلیمی سره چې په اډلیډ ښار کې د اوخبه افغانانو د 1.8 کلیزې په مناسبت د یوې جوړ شوی غونډې تنظیمونکي دی، لغه سره مرکه تر سره کړې ده. دغه مرکه به وورو او له وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د روسي مهمو پیښو په اړه جزئیات وورو. خغلی علمي ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړه چې د ګان فلم فیسټیوال د ټیم لخوا استرالیا ته د اوخبه افغانانو د راتګ 1.8 کلیزه څه ډول او چیرته ونمانځل شو. زنده اوسئ جناب منیب صاحب د SBS د پښتو څنګه په منلو سره ستاسو به تر معلومات د اوخبه راتګ ټول ټال 1.8 کله کېږي او مشخص ورځ نه هم د جون ده. نو په دې ارتباط زه هم ټول افغانانو ته چې په استرالیا کې اوسېږي برکې وایم او په راتلونکي کې هم ورته خوشبختي غواړم. دغه معمولا د اډیلیډ کې د کیپری تھیټر په نوم سره هلته ولمنځل شو او خوشبختانه چې په دې کې کم او زیات 180 نفر موجود وو چې اکثره استرالیایان او افغان هم پکې موجود وو او د هغه اوخبان
استرالیا ته چې راغلي دي هغه د استقامت صداقت او تاریخي اړخونو خبرې وشوي. خغل علمي دغه پروګرام چې په یوې سینما کې تنظیم شوی و هلته د اوخپا افغانانو یو مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو. که مهرباني وکړئ د اوخپا افغانانو د مستند فلم په اړه هم لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا یو ډیر مهم فلم او دغه هغه مستند د فلم ده چې د جناب هاشمي صاحب د زحمت سره تکلیفونو سره جوړ شوی دا او مستند فلم ده او یقین وکړئ چې د دې فلم په لیدو سره اکثر استرالین چې الته موجود وو ډیر اگاشول تاریخ نه اگاشول خصوصا افغانان شل ترغلی او ډیر مهم فلم ده بالکل نندارې ته وړاندې شو او پرتونکو کې وعده وشو چې بیا به هم په دې شکل دوام فلم هم جوړیږي. حلیمي صاحب تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو چې د اوخپا افغانانو د راتګ یو سل شپږ شپېتمه کلیزه ونمانځي او لنمانځلو څخه مو اصلي موخه څه وه؟ جناب منیف صاحب د دې هدف او هدف فقط موږ دغه و چې څنګه موږ د خپل تاریخ هغه استرالیانو ته یا هغه افغانان چې دلته نه خبره دي د دې آغاش نو د دې د لا خو رسولو لپاره چې دا دوی د ورسیږي او تاریخ نه غاشي مونږ د جیفا د مدرت لاندې ناسته وکړه او د دې لپاره پروګرام جوړ کړو او بل اخره وته ولیدو چې مشخصا په یو تیاتر کې استرالیا افغان راغون شو او په ښه شکل سره ولمنځو. حلیمي صاحب آیا تر دې وروسته هر کال غوړی چې دغه ورځ ونمانځي او که یوازې مسکل د اوخپا افغانانو د راتګ کلیزه ونمانځله؟ بالکل دا مخامخه هر کال د منځو موږ د پریکړه وکړه چې موږ به هر کال په نهم د جون دغه ورځ المنځو او په ډیر یار سره المنځو او ترڅو دلته هغه افغانان چې نوی پیدا شوي دي او استرالیان دي چې اګان دي د دې ناګه کو دا زمونږ فیصله کړې ده چې راتلونکي خامخه حتمی به دا ورځ المنځو ان شاء الله. حلیمي صاحب تاسو پاند ولې مهمه ده چې په استرالیا کې د اوخپا افغانانو ورځ ولمانځل شي او له دوی څخه یادونه وشي هر کال؟ جناب منیف صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او دغه پوښتنه باید هر افغان ځان ته جواب کړي ځکه هغه افغانان چې دلته راغلي دي په ډېر سخت حالاتو کې راغلي وو دلته مشکلات ستونزې زیاتې وي ترقي نه وه تګ راتګ نه و فقط افغانانو چې دلته راغلل او د استرالیا په ډېر انکشافي پروژو کې کار وکړو او یو بل افغانانو لپاره یو خاص یو ویاړ وربخي ځکه د استرالیا په جوړښت کې په جوړولو کې خاص رول وبولای نو همدا وجه ده چې دغه ورځ ته بیا د احمد ورکو ویل موضوع او حتی کوشش وکړو چې پراتونکو کې د دولت نه وغواړو چې په رسمي مکاتبو کې او ځایونو کې د دې نه یادونه وشي نو په دې خاطر احمد جلجات او بیا احمد ورکو. حلیمي صاحب دغه پروګرام د ورتګ لپاره باید خلکو ټیکټونه اخیستي و د ټیکټونو لاره کومې پیسې چې راټول شوې دي آیا غواړي دا پیسې افغانستان ته واستوي؟ بالکل د دې لپاره تقریبا هغه دوه نهادونه و چې ساوا او بل روتري انلی په نوم سره دوه سازمانونه و دوه چې هغه هم په دې کې ګډون کړو او د دغه په همکاري سره دغه ټول ټیکټونه چې کومې پیسې لا سره شي دغه به دوی جمع کوي او بل اخره په افغانستان کې د خزو د همکاري لپاره به طریقه اخلي. خغل علمي دا چې تاسو ټیم د لومړي ځل لپاره په اډلیډ ښار کې د اوخپا افغانانو د راتګ یو سل شپږ شپېتمه کلیزه ونمانځله تاسو پیغام د استرالیا په نورو ایالتونو کې مشت افغانانو ته څه ده؟ لبد مرغه مخکې دا کار نه وشوي نه جوړ شوی زما د پټول ولایتونو کې پټول سټیټونو د استرالیا کې د ټولو افغانانو نه هیله کوم چې په راتلونکي کې د اړوند دغه ښه شاندار غونډه جوړی کی او دغه ورځ ولمنځي نو زه الحمدلله زه په دې مطمئن یم چې موږ په هر سټیټ کې ښه افغانان لرو خو په خلک لرو کچې ته ډیر غونډه شي دغه ورځ ولمنځي نو دغه به د افغانستان او د افغانانو لپاره یو تاریخ لا ځلانده کی او ډیر ښه کار وشي. ډیر زیاته مننه حلیمي صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه. تاسو نه هم مننه ژوندی اوسئ.
پاکستان کې د ورستنوي پیښو په اړه د بشپړ معلوماتو سره د اسلام ګل افریدي نیکی هلي او سلامونه قبول کړي. په 10 جون د پنجاب په چکواله سیمه کې د جرمنو د مخنیوي د پولیسو په ډزو کې د استرالیا طبيعت لرونکو نه کلنه هانیه د وجنې په اړه باندې د پاکستان دولت دریز خپل کړی دی چې د پیښې په اړه باندې به کار پلټنې کیږي. د پیښې په اړه د پنجاب پولیسو ویلي دي چې په چکواله سیمه کې د شپې شکمرانو هغه کورنۍ لوټ کړله چې په اساسي توګه پاکستاني دي خو اوس چې د استرالیا طبيعت ترلاسه کړی دی او بیا د پولیسو دورې په خطای کې په ډزو کې نه کلنه هانیه ووجل شو او دا شانته دغه ماشومې پلار عادل او یو مشر ورور یعنی لاسکلن هغه په دغه پیښه کې جوړ شول. پولیسو ویل چې دغه هر څه په خطای کې شوې دي او پولیس دغه فکر کوي چې کني شکماران د دغه کورنۍ په گاډي کې د تخته هڅه کوي او د دې لامل پولیسو پر دوی باندې ډزې پیل کړې. پولیسو دغه ادعا هم کړې ده چې د شکمرانو د لوري پر دوی باندې اول ډزې وشوي او دوی په لکس العمل کې بیا ډزې کړې دي. خو ولې د وجل شوی انجلې پلار عادل په خپل لومړني پولیسو ته په بیان کې ویلي دي چې ډزې لومړی د پولیس د لوري شوی دي او وروسته بیا دوی ته هیڅ نه معلومه شوی خو لور یې پکې ووجل شو دوی او زوی یې پکې جوړ شول. دوی ول چې پر دې وخت باندې د دوی سره خپل قرباني هم ووا. د پیښې نورستو نه یوازې د پاکستان په خواله رسنیو کې دغه خبر زیوم مونته ورسره په نړیوالو مطبوعاتو کې هم پر دغه خبر باندې تفسیری پیل شوې او د استرالیا طبيعت لرونکو دغه انجلې وجنه په سختو ټکو کې وغندل شو. د سی سی ډي پولیسو هغه تن نیول شوې دي چې په دغه یاده پیښه کې کړ دي. بل ورته هم د یاد ادارې مرستيال مشر سهیل ظفر چټه په خپل خبرو کې رسنوي ته ویلي دي چې دغه پیښه په خطای کې رامخته شوې ده خو ولې د پیښې په اړه باندې کار پلټنې کیږي. دوی ول چې ککړه تن نیول شوې دي او تر پلټنې پیل دي. نیول شوې تن د چکوال ځای محکمې ته وړاندې شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې د تورن پولیس نه اصلاح ترلاسه کړې شوې ده او د دوی بیان هم کلمت کړ شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې په ګډ باندې د شو ډزو خالي هولونه د معایناتو لپاره فرنزیک لیبارټری ته استول شوې دي چې دغه شانه معلومه شي چې دغه ګولې د هغه ټوپک دي چې د سی سی ډي د پولیس نه ترلاسه شوې دي. پولیسو ادعا کړې ده چې هغه دوه شکمران چې استرالیا طبيعت لرونکو کورنۍ ولټله په یو پیښه کې دواړه وجلې دي. پولیسو د وجل شوی ماشومې د پلار عادل احمد بیان هم اخیسته دي او دغه هیله سرګند شوې ده چې سبا یا بل ورځ به دغه بشپړ راپور د سی سی ډي مرستيال مشر ظفر چیمه ته وړاندې کړل شي. دغه پیښه پر مهال باندې د عادل احمد سره د هغه قرباني ډاکټر صدرا خان لسکلن زوی افنان او نه کلن لور هاني احمد سفر کولو. بلورته په پاکستاني رسنیو کې هم دغه خبره زمونته دي چې د استرالیا صدر اعظم له پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې په پیښه کې د وجل شوی نه کلنې ماشومه په اړه باندې د کار پلټنې وکړي شي. دغه شانه د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق رسنیو ته ویلي دي چې په بنظیر بټو روغتون پنډې کې د وجل شوی انجلې پلار او د هغه ضرور درملنه پیل ده او دغه ټوله پروسې لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړ شوې ده. وزیر په خپل خبرو کې وویل چې د ماشوم او د پلار روغتيایي وضعیت یې خده یو کم 40 کلن عادل او د هغه قرودانه لور او زوی اوس په د ورستوي کې د حج نه پاکستان ته راستنه شيو او د شانته د پیخي پښپ باندې دوی د خپل خپلوانو کړه د ډوډۍ پر دعوت باندې روان وو چې د خپل خپلوانو د کورونو سره نږدې شکمرانو دوی لوټ کړل د قرودانه څخه سرزر او د شانته نقد پیسې چې دوی سره سو هغه تر واخستل. نن د هیله کې چې په پاکستان کې د استرالیا هاي کمشنر به سره د خپل قرودانه د چکوال سیمه سفر وکړي او د شانته به د غمزپل کورنۍ سره د خواخوږي سرګندونه وکړي. پولیسو د نویل شوی خپل تن پاړه باندې ویلي دي چې د دوی پر ضد باندې بیل بیل دفعات پارزه کې چول شوی دي او د شانته د قتل یعنی 302 دفعه هم شامل کړ شوی ده کوم چې د قتل کوونکو لپاره کارول کیږي. دا دل خپل خپلوانو په پاکستان کې رسنوي ته ویلي دي چې دوی د پولیسو هغه ککړو تنانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوي کوم چې په دغه یاده پیښه کې کړ دي. د کورنۍ خپلوانی رسنوي ته وویل چې کچرته کې پولیس د شکمرانو پر ځای باندې بېګناه خلک په نخښه کوي نو ول بیا دوی ته د قتل سزا نه ورکول کیږي او بای چې دوی ته د قتل سزا ورکړي شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د امریکا او د ایران ترمنځ د کیدونکو لوزنامې غونډه قربتو په پاکستان کوي. دوی قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د جنگ تور شپې پای ومنته او د امن لمر راوخته.
دوی ویل چې دواړو خوا یعنی امریکا او ایران د هر قسمه جنگ ته د پای د ټکه کې خودلو ژمنه کړې ده او پر دې باندې سلا شوی دي چې د جنگ ټول محزونه به وتړي. شهباز شریف د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ، د ایران سپریم مشر مجتبی خامنه‌ای او د ایران د جمهور رئیس مننه وکړه چې د دوی سره په دغه مشکل سفر کې د هر قسم مرسته او د صبر او د زغم څخه کار واخستو. دوی په خپل خبرو کې د قطر امیر، د سعودي ولی عہد او د ترکیه د جمهور رئیس هم مننه وکړه چې په دغه مشکل سفر کې د دوی ډاډګرنه او مرسته کړې و. دوی د خپل ګوند مشر د پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د جمهور رئیس آصف علي زرداری ترڅنګ د پاکستان د فوج د سرلښکر فیلډ مارشل هم مننه وکړه چې دوی نه یوازې د یو دوه یا درې هوادونو ترمنځ د جنگ ته د پای ټکی کې خودو ورسره نړۍ د لوی آفت نه بچ کړه. پاکستان د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ د منځ د وړلو لپاره پر لپسې وګړي هڅه وکړي او دغه شان په اسلام آباد کې د امن د خبرو پر نوم باندې وګړه ناسته وشوه خو بغیر له کومې لوزنامې پای ته ورسېده. لدې وروسته د پاکستان د فوج سرلښکر فیلډ مارشل اسیم منیر پر لپسې د امریکا او د ایران سفرونه وکړل او دغه شانته د دوړو هوادونو مشران دې ته کانې کړل چې دوی د جنگ پای ته په یو لزنامه باندې راځي کړي. دغه هیله کیږي چې د جون پر 19 نیټه په جنیوا کې د دوړو هوادونو ترمنځ لوزنامه لاسلیک شي. خو ځنې سیډونکو اندېښنې لري چې د دې نه وړاندې هم دغه شانته نیټه ټاکل شوی خو بیا وروسته د بیلابیل ستونزو لامل د زند ښکار شوی. اوس په دغه معلومیږي چې پر 19 نیټه باندې د امریکا او د ایران ترمنځ د لوزنامه په جنیوا کې لاسلیک کیږي او کنه. د پاکستان یو هوایي چورلکه د روزنې پر مهال باندې د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې راغورځېدلې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه یا اس پی آر په خپل خبر شوی معلوماتو کې ویلي دي چې لیفټیننټ محمد قاسم عبد الله چې د هوایي ځواک سره تړاو درلودو او دا شانته لیفټیننټ طلحه عباس چې د سمندري ځواک سره تړاو درلودو په دغه یاده پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه وړه چورلکه و چې د روزنې د پاره کارول کېده. ځای خلکو په سیمه کې دغه پیښه پاړه باندې وویل چې دوی ته هیڅ معلومه نشوه خو د دوی په سیمه کې د لری زینونو د اور یا د لوګي اثر ولیدل شول چې وروسته معلومه شو چې په دغه یاده سیمه کې الوتکه راګذر شوې ده. دوی ویل چې د پیښې نه وروسته په سیمه کې امدادي هلې ځلې پیل کړې شوې او د وجل شو دواړو افسرانو جسدونه دولتي ودانۍ ته انتقال کړي شول. دا په پاکستان کې د ورستیو مهمو پیښو په اړه باندې بشپړه معلومات. اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور. قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ کچېر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالب اورئ نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto. همدارز د 2024 کال د فیفا نړیوال جام سیالي د روانې جون میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. تاسو کولای شئ د فوتبال نړیوال جام ټول 104 لوبي په ژوندۍ بڼه په اس بي اس اون ډیماند کې وګورئ. یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلی و. زما همکار سمیه شفیقی د سیاسي غم پاړه یو ریپورت برابر کړی دی. راځي چې د ریپورت په ګډه وورو لغه ورسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل ریپورت د لوړو ولورو پاړه تاسو ته خبر کړو. آیا ستاسو سیاسي نظر په ملګرتیاو اغیزه کوي یا داسې احساس کوي چې له هغه ګوند سره نور ځان نشي تړلای چې په خامو ورته رایه ورکوله؟ کارپوهان د احساس ته سیاسي غم یا پولیټیکل گریف وایي او وایي چې دا حالت کولای شي ټولنه لا نور هم قطبي یعنی په 2 یا 2 برخو وویشي. د اس بي اس ایگزامنز په دې ریپورت کې د خلکو کیسې اورو او څېړو چې سیاسي غم څنګه رامنځته کیږي. Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine.
because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial. لی جون هاوران او د هغه میړه اصلا د چین دي. هغوی 3 کاله مخکې استرالیا ته راغلل ځکه دوی د یوه همجنس واده شوي جوړې په توګه د قانوني خوندیتوب په لټه کې وو. لی SBS مندرین ته ویلي چې د کووید وبا پر مهال په شنغهای کې سخت بندیزونه د هغوی لپاره د کډه کېدو د پریکړې وروستۍ پلمه وګرځېدله. Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately. لیوای د دې غم احساس پیچلی دی. دا یوازې د له سیاسي نظرونو سره تړاو نه لري بلکې د خپل وطن او د خپل ملګرتیاو د لاسه ورکولو له احساس سره هم تړلی دی. Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it. د SBS Examines په دې ریپورت کې موږ د سیاسي غم موضوع څیړو او د ځینو استرالیایانو کیسې او نظرونه اورو. Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own. دا د RMIT پانتون د رسنیو او اړیکو د پانځي پروفیسور لاریسا هورت ده. هغه وویل سیاسي غم د رسنیو په قطبي کېدو او په عمومي ډول د ټولنې په قطبي یا ویشل کېدو کې څرګندېږي. So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way. I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues. دا تمارا ده هغې موږ ته ویلي د هغې سیاسي غم له دې ځایه راپورته کیږي چې د هغې په اند د استرالیا لوی سیاسي ګوندونه د لیبر او لیبرل په ګډون خپل لیدلوری له لاسه ورکوي. تمارا د چاپیریال له موضوعاتو سره ډیره لیواله ده او پخوا د اوږدې مودې لپاره د ګرینز ګوند رایه ورکوونکې وه. خو نن سبا د هغې په اند یاد ګوند ډیر د بهرنیو پیښو په موضوعاتو تمرکز کوي نه پر کورنیو ستونزو. همدا لامل شوی چې هغې خپله رایه خپلواکو یا انډیپندنت نمایندانو ته اړولې ده. I understand my age is reflective of that too. When you're at uni and you're like, yeah, but you start becoming older and certain, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society, and I feel now it's more like them and us and them and us, and you just feel, what are you doing about issues here? And I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected. دا د کریس غاګو هغه غوښتنه کړې چې اصلي نوم یې ونه کارول شي. د SBS ته ویلي د سیاسي غم د اقلیم له غم سره تړلی دی او په دې وروستیو کې ورته سخته شوې چې ځان له کوم ګوند سره وتړي. په تیرو کلونو کې هغه د سیاسي چپ لوري ته ډیر ورنږدې شوی. له لیبر څخه ګرینز ته بیا د کوچني ګوند یعنی سسټینډبل استرالیا ته او اوس خپلواک انډیپندنت نمایندانو ته اوښتی. It's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available. But I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia. کیت گریفټس د ګراتن انسټیټیوټ د دیموکراسي پروګرام مرستياله مشره ده. Around 2001 it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party, and in 2025 that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline. ګریفټس د ګراتن انسټیټیوټ د وروستي راپور فور د پیپل فیوچر پروفینګ استرالیاز دیموکراسي له لیکوالانو څخه ده. په راپور کې راغلي چې په استرالیا کې عمومي قطبي کېدل یا د ټولنې سیاسي بېلتیا د ځینو نورو دیموکراتیکه هیوادونو په پرتله کمه ده. نږدې له هرو 10 استرالیایانو یو وایي چې د مخالفو سیاسي نظر لرونکو کسانو سره ملګرتیا نشي کولای. خو په استرالیا کې د هیواد ټولنیز تړون تر فشار لاندې دی. People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself. د ګراتن رپورټ د استرالیا د دیموکراسي د راتلونکي د خوندیتوب لپاره څو عملی ګامونو وړاندیز کړی دی. له هغه څخه یو د پارلمان یو خپلواک بیاکتنه ده څو هغه ځایونه وپیژندل شي چې استرالیا پکې نور ښه کېدای شي. د بیلګې په توګه راپور وايي اوس په ملي کچه د ټاکنیزو حوزو پر سر د رایه ورکوونکو شمیر یو شان نه دی او له دې سره چې د هیواد نفوذ زیات شوی د استازو شمیر له 1984 کال راهیسې نه دی بدل شوی. بل سپارښتنه په محلي یا ځایي کچه د رایه ورکولو د قوانینو اصلاح ده څو د تړاو احساس پیاوړی شي. I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard. لی SBS مندرین ته ویلي د پخوانی تجربه دیتا ورساو چې پوښي د رای اچونې حق یو عادي خبره نه ده. They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives. نو ماوړي زیاته کړه که څه هم لا تر اوسه په استرالیا کې د رای ورکولو حق نه لري خو د رضاکارانه کارونو او د ټولنې په بیلابیلو فعالیتونو کې د ګډون له لارې خپل د تړاو احساس جوړوي. If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives. دا راپور د لیرا شویتس او لورین چان لخوا د SBS Examens لپاره چمتو شوی وو چې ما سمیه شفیقی تاسو ته وړاندې کړ. د لا نورو معلوماتو لپاره sbs.com.au/sbsexamens ته ورشئ. ولور چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو نومونو لکه تویانه، ګیلا، قلین او شیربها یادېږي. یو داسې پدیده چې اخیستل یې د زورګونو ټولنیزو کړکېچونو او ستونزو لامل ګرځېدلې. په افغانستان کې د دې دود له کبله ځینې ځوانان چې بد اقتصادي حالت لري واده نشي کولای او یا هم کلونه له هیواد لري په پردیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او خولې تویوي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې لا هم د ولور کچه خورا لوړه ده چې لامل یې ډېری ځوانان پیغلي او هلکان په خپل وخت واده نشي کولای. د امګړې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولور منځنۍ کچه شاوخوا ولکه افغانۍ ده چې د واده له نورو لګښتونو سره 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي. خو له دې ټولو سره یو شمېر ځوانان او انجونې د ناوړه دود ته په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې زیات شمېر ځوانان او ځوان انجونې د همدې ناوړه دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله
کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. دوی له کورنۍ غواړي چې له بې ځایه دودونو او لوړ ولور اخیستو څخه ډډه وکړي ترڅو ځوانان او نجونې د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نشي. دغه شمیر ځوانان ګواښ کوي که دې ستونزې ته پاملرنه ونشي نو بدې پایلې به ولري. ځکه په وینا زیات شمیر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنۍ هیوادونو ته سفر کوي چې له امله په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. یوازینی عوامل چې اوس په افغانستان کې بد رواج ده هغه ولور ده، ځکه د اسلام له نگاه نه ما ویل چې دا شریان کم جواز نه لري او بل دغه کومې پیسې چې ولور د جلی پلار اخلي هغه هم د جلی حق ده. نو په افغانستان کې د څوک بنو سیږي چې یو څوک ولور 25 لک روپۍ یا 10 لک روپۍ یا 10 لک روپۍ اخلي نو هغه بیا بیرته خپل لور ته ورکوي. دا هم نشته ده کنه. نو څوک چې ولور داخلي هغه ټول د پلار جیب ته ځي او هغه سختي او بدبختی په چا باندې راځي بیرته په غزوان باندې راځي. زیات ولور اخیستل دا دې سبب کیږي چې زمونږ ځوانان دې تاړو باسي چې خپل هیواد پریدي پردي هیوادو ته د مزدوري کولو د لپاره لاړ شي ترڅو هلته دغه ټاکل شوی پیسې چې کوم دوی ته ټاکل شوی دي د هي پر پوره کېدو کې هغوی خپل ټول عمر هلته تیروي او خپل تعین شوی وخت د واده چې کوم یو د هغه د لاسه ورکوي. دوی لکه څنګه چې زمونږ په طبابت د لحاظه ځینې امراض دي چې د انسان د ختمېدو سبب کیږي نو دغسې دا ولور هم د دې داسې یو امراض د زمونږ په ټولنه کې چې د ځوانانو د ختمېدو سبب شوی ده. د دې ولور پایلې ډېرې خطرناکې دي د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د ولسونو لپاره. نو هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې قومي مشران، مخور، ځوانان او د ټولنې نور قشرونه خلکو ته پوهاوی ورکړي او د دغې بدې پدیدې مخنیوی وکړي. له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې چې هر سیاسي نظام رامنځته شوی په دې نه د توانېدلی چې د دې ناسمې ټولنیزې پدیدې مخه ونیسي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لوړ ولور د راکمولو او بې ځایه دودونو د مخنیوي لپاره هڅې شوي چې په لړ کې د اصلاحي قومي تړونونو له لارې په ځینې سیمو کې د ولور لپاره مناسب اندازه ټاکل شوې خو مثبته پایله یې له ځانه سره نه درلودله او لا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ډېری سیمو کې د نجلۍ د واده کولو په بدل کې د هلک له کورنۍ څخه لکونه افغانۍ اخیستل کیږي. د ښځو د حقوقو فعالان په دې تړاو وایي چې نجونې او ښځو ته باید د انتخاب حق ورکړل شي ترڅو په خپله خوښه واده وکړي. دوی د لوړ ولور اخیستل په پښتو کې بددود په ګوته کوي چې په خبره د همدې چارې له امله نږدې 50% ځوانان یا کډوال شوي او یا هم د طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا ولور اخیستل هیڅ معنا نه لري. زموږ زیاتره ځوانان دي وګوري د هیواد نه بهر تلي یا هم قاچاقي او یا هم همداسې سفر کوي تللي دي او هلته چې لاړ شي ډېر زیات کلونه تیري دې لپاره چې کوم ولور په دې باندې ښودل شوی هغه ولور دې د پوره کړي. نو زما د نظره ولور اخیستل هیڅ ښه کار نه دی چې باید زموږ هیوادوال له دغه کار څخه ډډه وکړي ترڅو زموږ د ځوانانو ژوند جوړ شي. په د 100% کې زه ما خپل څه د سروې کړی د زه خپل څه پیګم د نور باندې 50% ټول د واده د ولور پوره کولو لپاره یا کوم جری څخه واخه د کوم دی یا د خپل واده کولو لپاره د جری خو کېدام نه د بیچاره لري د څو پیسو پیدا کولو د غریبي لپاره ایران پاکستان ته ورده ملي لیک تر شهیدان سو طالبان لیک تر شهیدان سو. نو دا خبره دی دا ستادو بیچاره د مجبوریتونو دوی تللی دي. د زنه غواړم مسنور د دموږ ځوانان د داسې دودو قرباني سي. زه خپل د خوځې د حقوقو د فعال پایس پندې اولم چې د مخالفه او موسم مخالفه هم د خدای دی وکي پښتانه دی پښتانه خدای دی وکي تاجکان به خدای دی وکي د ازبک هر څوک باید دغه تدیر د ټک تدیر پاملرنه وکي. دینی عالمان هم د لوړ ولور اخیستل روانه غړي. په کابل کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحمن عابد وایي چې د اسلام مبارک دین پر کم ولور ټینګار کوي چې هغه هم د جنۍ حق کېږي نه د کورنۍ د غړي. نو موړی زیاتوي چې په اسلام کې د لوړ ولور اخیستل چې لامل د ځوانانو د واده کولو پر وړاندې خنډ جوړوي حرام دی. بهترین نکاح یا د نکاح د پاره چې کوم تصمیم نیول کیږي د مصارفو غوره او بهترین نکاح غره چې مصارف کم وي کاغه مہر وي که جهیز وي که نور. خو پاشو نن سبا زموږ اساسي ولس کې ورور دی چې پلار یا د خزینه طرف نه څوک چې وکیل وي هغه خلی
شرعاً په دې رابطه باندې خو علماء نظر دا دی چې دا ښه نه دی. نو ځینې خو د حرامو تر درجې رسوي او ځینې مکروه خو به هر حال د یو ملامتې او د ځوانانو د واده کولو په وړاندې یو خنډ دی. نو که دا زلمې یا پیغله د دوی د واده ترمنځ معنی واقع کیږي او ضرر نه ضرر به حرام دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې کوژدن شوي نجونو ته د برات اخترونو او نوي کال د برخې وړلو په پلمه لګښتونه او په وادونو کې زیات مصارف نور هغه ناوړه دودونه دي چې د هیواد زیات شمیر ځوانان یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. رحیم الدین اوریا-خیل، SBS رادیو، افغانستان. قدرمن اوریدونکو، تاسو د سیاسي غم په اړه زما د همکاري سمیه شفیقي او د لوړو ولورو په اړه د رحیم الدین اوریا-خیل ریپورت واوریده. اوس هم یو لنډه دمه لرو. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو SBS پښتو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي و چې د برقي موټرو په اړه هم یو ریپورت لرو. آیا د برقي موټر اخیستل یو ښه انتخاب ده او کنه؟ لا ډېر جزئیات به په ریپورت کې واورو. آیا تاسو د تیلو د بیو د وروستۍ بېثباتۍ او ناڅرګندتیا اغیز احساسوي او د برقي موټرو د اخیستلو په اړه فکر کوئ؟ که چیرې تاسو ځواب هو وي، نو تاسو یوازې نه یاست. د برقي موټرو پلور زیات شوی او د حکومت تشویقي پروګرامونه د دې بدلون ملاتړ کوي. خو په استرالیا کې د موټر چلونکو لپاره دا بدلون څومره عملی او منطقي دی؟ برقي موټرونه د تیلو د بیو د بېثباتۍ له امله ورځ تر بلې مشهوره کیږي. د موټرو صنعت د معلوماتو له مخې د 2024 کال په اپریل میاشت کې په استرالیا کې له هر شپږو پلورل شوی موټرو څخه یو برقي موټر و. حسین دیا د سوینبرن د ټکنالوژي په پوهنتون کې د ترانسپورت ټکنالوژي او پایښت څانګې پروفیسور دی. هغه وایي چې د برقي موټرو لومړنی لګښت لا هم د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله لوړ دی، خو د غوښتنې له زیاتېدو او د انتخابونو پراخېدو سره به راټیټ شوي دي. We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium. د برقي موټرو د اخیستلو پر مهال د شته تشویقي امتیازاتو لپاره د خپل ایالت یا سیمې له حکومت سره اړیکه ونیسئ. هغه کارکونکي چې د سالري پیکیجینګ تړون لري کولای شي د برقي موټر د اجارې لپاره د مالیې تخفیف هم ترلاسه کړي. الکس فورست چې د لویدیز استرالیا د رویل اوټوموبایل کلب کې د موټرو او سونتوک مدیر دی، د دې موضوع په اړه داسې وایي. So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them. د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله برقي موټرونه کم لګښت لري. اټکل کیږي چې موټر چلونکي کولای شي په کال کې تر 80% پورې په تیلو او 40% پورې د سرویس یا ساتنې د خدماتونو لګښتونه سپما کړي. پروفیسور دیا دا موضوع داسې تشریح کوي. Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price. خو پوښتنه دا ده چې په اوسنی بازار کې د برقي موټر د چلولو واټن څومره دی؟
The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic. که تاسو په اپارتمان کې ژوند کوئ نو تاسو ممکن د خپل بلاک د مدیریت له ادارې څخه اجازه ته اړتیا ولرئ ترڅو د برقي موټر لپاره ځانګړی چارجینګ سټیشن نصب کړئ خو ښاغلی فورست وایي چې د ډیری موټر چلونکو لپاره د چارج لپاره د کور د برق له ساکټ سره د برقي موټر د کیبل نښلول هم کافي وي. So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play. په استرالیا کې له 10 کلونو څخه کم وخت کېږي چې برقي موټر شتون لري او د دوهم لاس یا کارول شوی موټرو بازار لا هم په پیلنی پړاو کې دی خو په وروستیو میاشتو کې د مصرف کوونکو باور په کارول شوی برقي موټرو زیات شوی دی. د برقي موټرو اخیستونکو باید د موټر اخیستلو پر مهال د بیټرۍ ضمانت ته هم پام وکړي. ښه خبر دا دی چې د برقي موټرو په بازار کې سیالي شتون لري او دا د مصرف کوونکو په ګټه ده. ښاغلی فورست وایي Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well. قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ چې چیر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالب اورئ تاسو کولای شئ دغه مطالب زموږ په ویب پاڼه واورئ زموږ د ویب پاڼې ادرس ته sbs.com.au/pashto د دې ترڅنګ موږ په یوټیوب کې چینل هم لرو تاسو کولای شئ دغه ریپورتونه مرکه هلته هم واورئ د دې ترڅنګ چې چیرې تاسو غواړئ نو تاسو کولای شئ د اپل پودکاسټ او یا هم د سپوټیفای لارې زموږ پودکاسټونه او مرکه واورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته نږدې شویو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښیو ډک وخت غواړم. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.